السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو امید لرم چې خبرې ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پښتونخوا کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې چې کوم درینده راوتي دي او د هغوی د لاسه چې لکه کوم دی ته به خپلې ماشومانې خاص کر به موږ دا وایو چې یاره د ملکن نه واخله تر نوخار شو، مردان شو، بیا پیښور شو، چارسده شوه، په دې کې داسې یو درینده راوتي دي چې ستا ماشومه چې کوم ده هغه ته د کور نه بهر چې تا یوازې د قلم پرېښوسته نه بیا به د هغې ماشومې تمه نه کوې. زما په دې سیټ باندې تاسو به دا بل پټو ښکاري، زما ویډیو پرې لږه لیټ شوه. بهرحال د دې غږ هم ډېرو ملګرو چت کړو، ډېر ښه کار یې وکړو چې د دې غږ اوچت شو. نو زه صرف حکومت ته دا خواست کوم، حکومت چې دی د سریام پانسۍ دستخط چې کوم دی وشو، خو اوس په سریام پانسۍ باندې عمل څوک کوي؟ نو عمل به زما چې څومره خیال دی 10 کاله بعد به اوس په پاکستان کې چې په سیز باندې بیل پاس شي او دستخط وشي او هغه کیسه پیسه وشي، نو بیا په هغې باندې کار 10 کاله بعد روانیږي. نو زما چې څومره خپل خیال دی چې لکه بیل خو د پانسۍ پاس شوی دی د سریام د داسې درېندو دپاره، کوم چې ستا دا بچي خوري، کوم چې هغه ماشومان یې خوري، چې کومې ماشومان یې اوس وسیله خبرې زده کوي. تېره ویډیو ما په یو کړی و د 4 کالو ماشوم و، اوس دا چې کومه ده دا هم څه دومره لویه نه ده، زما خیال دغه 9 کال 10 کال عمر به وي. نو اوس دا داسې یو درینده چې دوی ته زه یم چې دا څومره بېضمیر دي، څومره دا د نه سړي بچي دي چې ستا د هوس په تا دومره زور شي، دومره غالب شي په تا باندې د سره د شیطانه چې ته هغه یو ماشومه جنۍ راورسي، هغه پاکه ماشومه په هغې باندې زه یم چې د الله پې حق نشته، د هغې ماشومې سره ته زیاتې کړي، د هغې نه بعد قتل او بیا په ګنو په یو ځای کې ورغورځې. نو په هغه ګنو په هغې کې چې ورغورځې نو د هغې نه بیا تاسو ته پته ده چې هغه یا دا شرماخان کوي، هغې وخوري، سپي وخوري، پیشوګانې وخوري. تېر ځل یو هلک و، نو هغه بل هلک چې کوم وجلی و ویشتی و، بیا په ګنو کې 14 ورځې بعد پیدا شو. نو په 14 ورځو کې به کتونکو هغه جسم به تاسو کتلی نیم نه و، نیم سیړی و، نیم سیړی نه و. دا ولې؟ دا د دې درېندو د لاسه، د دې بېضمیرو د لاسه دا ماشومان چې دي کوم دی دا ته بهر ته نه شي پرېښوستی. نو مهرباني وکړئ خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ، او داسې نه چې دا شرمخان دا ځناور چې کوم راوتي دي دا ځناور د نه خوري. د دې ځناور دپاره زه یم چې دا پانسي نه ده، دا خو هسې معمولي سزا ده. پانسي خو په 15 منټ 16 منټو کې به د دوی نه زه یم سا وځي. دوی ته داسې سزا پکار ده، داسې چې دوی نه مري او نه رغېږي، هغه سزا چې ورته وایي چې دوی په 2 کې اټالی خلک چې په یو 2 کې حیراني وه. نو زه ورته وایم چې دوی ته هغه پکار ده، هغه سزا چې دوی په یو 2 کې حیران وي چې یاره دا مونږ چې څه کړي واقعي چې دا د هغې سزا ده. پانسي خو معمولي سزا ماته ښکاري زه یم، خو دوی دپاره داسې سزا پکار ده، داسې که نه زه یم چې بلکل دوی په یو داسې سزا ور ورکوي که نه چې لکه سنګینه نه سنګینه سزا، سختو نه سخته سزا. پانسي خو د دوی دپاره ډېره کمه ده. البته چې پانسي هم عام شوه که نه، او داسې یو څو درېندو له پانسي ورکړی شوه، نو قسم په رب که یو کس هم بیا داسې کار وکړي چې یاره هغلته هر کس مست دی، جیل ته لاړ شي، د 4 میاشتې ښه په قلاره تېرېږي، بیا حکومت را پرېږدي. پولیس اهلکار چې کوم دی هغه مجرم په زما په خیال په 10 ورځو کې تا د مجرم راټینګوي. نن چې کوم جرم وشو نو تا له زه یم چې په سبا تا له مجرم نیولی، نو بیا عدالت صاحب ته چې پېښ شي، عدالت صاحب ته نه، عدالت صاحب بیا دا دغه نه پاس کوي، عدالت صاحب جیل ته ولېږي چې هغه جیلیان لوړه ورغېږي او چې د دال او دا پې پوښي، دا پې وخوري او د دالونو دا پې پخوي، صفایانې پې کوي، د هغې دپاره جیل ته ولېږي. نو حکومت ته مې دا خواسته چې مهرباني وکړه، یو ځل بیا مهرباني وکړه، خیر دی په دې خلکو لږ مهربانه شه، د الله نه پس ته په دې خلکو مهربانه چې د هغه درېنده د هغه سزا ورکړه، که ولیام پانسي وله ورکړه چې یاره دوی د خپل عمل نه قلار شي، د دومره ماشومانو سره دومره زیاتی لکه قسم په الله چې د دې کسانو سره څه کار د دوی له خو تاسو ته مه وایو چې پانسي هم کمه ده. نو صرف دا میسج مې او حکومت ته خو زموږ د ټولو سوشل ورکرانو چې کوم دي ټول، زه خو لا رئیس هم نه یم، غټ غټ سوشل ورکران دي، هغوی دا چغې وایي چې یاره پانسي دې عام کړی شي. اوس وایي پانسي عام کړی شوی ده، اوس پې عمل لا نه دی، نو عمل به پې کله کوي؟ هوس نور هغه پانسي نه شو، هغه بل پانسي نه شو، دنیا کسان دي په دې جیلونو کې، خو زما په خیال چې بیا را پرېږدي، د دوی دغه مطلب دی چې بیا را پرېږدي. نو مهرباني وکړئ د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ، خاص کر د ملکن نه واخله تر ښکته پیښوره او مردان، چارسده، نوخار، په دې ځایونو کې داسې درینده، داسې بېضمیره، داسې د بېغیرته بچي راوتي دي چې هغه دا ماشومان یې نه پرېږدي. نو الله دې هغو ته هدایت وکړي چې څوک یاره د داسې ماشومانو سره او چې څوک بیا هم نه قلارېږي، خدای دې په خپله توره چې ورته خلک وایي واه خدای دې تباه او برباد کړي. دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ او د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ.